اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکي او مهربانه دی. زم تاسو قربان ملک شازیب نن موږ راغلو خیبر ایجنسی ته چې دلته بنن د نوې تحریک آغاز کیږي. د قبایلو د امن او د خوشحالۍ باره کې به یو نوې تحریک شروع کیږي. پریس کانفرنس کې چې کوم دینو د وزیرستان مشران کشران او نورو سیمو مشران کشران راغلي دي شرکت په پای کوي. دا پریس کانفرنس موږ تاسو سره شریکو. تاسو شرط مزه موږ سره اوسئ. دا تیر یو کال نه تقریبا په قبایلی سیمه کې ځای په ځای مونږ خپل مرګري د مشرانو او د ځوانانو رائے معلومولې چې که مونږ یو داسې مومنټ روان کو چې هغه صرف په قبایلی سیمه باندې فوکس وکړي نو مونږ به په دې کې کامیاب وو او که څنګه به وو. خو اوس چې کله مونږ ته پته ولګېده چې انشاءالله زمونږ مومنټ کامیاب دی په دې منځ کې د کرونا کرایسس راغلل د دې وجې نه مونږ لږ ډیلی شولو. مونږ په جمع د قبایل مومنټ اعلان کوو. زمونږ سوچ دا دی زمونږ ویژن دا دی چې په قبایلی سیمه کې زمونږ په پښتانو باندې په مختلفې طریقې چې کوم جنګونه مسلط کیږي کله د دین په نام کله د مذهب په نام کله د لسانیت په نام کله د وسایل په نام کله په یو نمونه کله په بل نمونه خو آخر نتیجه یې دا راوځي چې برباد پکې قبایل شي مزې نور خلقوي. موږ په دې قبایلي سیمه کې چې د 72 سال نه موږ په کوم طریقه باندې اګنور شوي یو د خلکو سکولونه د خلکو یونیورسټۍ د خلکو روډونه د خلکو هسپتالونه چې وګوري هغه یو شانتي زمونږ په دې علاقه کې په د حاضر ټیم کې که اوس موږ ته یو د میټای ډبې هم ضرورت شو چې په دې مرګرو باندې وخورو نو موږ ته دومره دکان هم دلته نشته دی چې د مټۍ یو ډبې موږ ته میلاو شي. موږ دا غواړو چې دا کوم په 72 سال کې موږ اګنور شوي یو نور د موږ ته هغه ترقۍ هغه سکولونه کالجونه یونیورسټۍ د صحت مراکز د موږ ته راکړي شي چې کومې پېښور ته ورکړي دي یا کوم اسلام آباد ته ورکړي دي یا کومې بلې علاقې ته ورکړي دي. انشاءالله چې کومه خبره وي که هغه جویزه خبره د موږ د قبایلي سیمې وي د ځوانانو وي د مشرانو وي د خویندو میندو وي هغه به موږ د ریاست هم مني د ګورنمنټ به مني د ادارې باندې موږ مني فوجون باندې موږ مني. موږ د هیچا خلاف نه یو خو د خیبر د مومان د وزیرستان چې څومره پټه دو د موږ دا موږ یو داسې سوچ باندې روچت شوي یو دا مرګري چې په مومان باندې درد وي وزیرستان به پې دردېږي چې په وزیرستان باندې درد وي بوجاوړ به پې دردېږي. موږ به ټول انشاءالله منظم کیږو په دا باندې اور ټول به په یوه خوله باندې په یو اواز باندې د دغه ریاست نه د دغو خلکو نه چې کم د مونږ آیني او قانوني حقوقي هغه وي هغه مطالبې به ترې نه کوو او هغه به د مونږ جایزې مني. جی بالکل تاسو پریس کانفرنس وکړو او حکومت ته پریس کانفرنس کې دا غوښتنه کوله چې موږ دلته ډېر مشکلات موږ ته رامخې ته دي او موږ دا غواړو چې کوم موږ 72 سال کې اګنور شوي یو نور د موږ نه اګنور کوي
نور د موږ ته هغه ترقي هغه سکول هغه یونیورسيټي هغه صحت مراکز راکړي کوم چې دوی اسلام آباد او پېښور لا ورکړي دي او حکومت ته مهرباني وکړي زموږ د مطالبات ته پوره کړي اوس خپل درون قربان مله شاه زیب لور کې اجازه د الله پامان